الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النغز وسماته، والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مېنو مسلمانانو رونو، زمونږ دغه نننۍ تقریب او پروګرام چې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په حواله سره د دې انعقاد شوی دی. محترم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت موضوع انتهایی وسیع، لوی او اوږده موضوع ده. کله که یو مقرر او خطیب ته وویل شي چې ستا موضوع هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت دی، نو دی حیران او پریشان شي چې الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت کم پهلو به بیانوم او کم به پرېږدم. بهرحال محترمو، دغه تفصیلی عنوان او موضوع ده. او محترمو، د وخت په مناسبت سره د نبی علیہ السلام د سیرت په حواله سره څلور خبرې ستاسو په وړاندې ذکر کوم. اول نمبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالمگیر نبی دے. نمبر دو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه نن زموږ سره شته، موږ دنیا ته ښودلی شو. دریم نمبر، د نبی علیہ السلام پیغامات او تعلیمات چې کوم د الله د طرف نه راوړي هغه محفوظ دي، الحمدلله نن زموږ سره موجود دي. او څلورم نمبر، نبی علیہ السلام خاتم النبیین، آخري نبی دی. سو خبرې شوې جی، خپه خو نه یې که نه جي؟ تاسو داسې خپه غونته کې معلومیږي ټول داسې. زما سحر نه شروع یم، د مریم انتهایی درد کوي او سوځي. نو تاسو هم که داسې خاموش شئ نو یا خو خپه یې تاسو او یا زما په خبرو خپه کېږئ. خپه خو نه یې که نه؟ انشاءالله زما په خبرو خو به نه خپه کېږئ که نه. زه د نبي علیه السلام سیرت ستاسو په وړاندې ذکر کوم، نو انشاءالله تاسو به مې ایښه او بیدار غواړم چې ما سره مخکې وچلېږئ، جواب راته راکړئ. ټیک ده که نه؟ انشاءالله ځکه یوازې لګیا یم او تاسو داسې خاموش شئ. زما یوې خبرې سره د مرۍ سوځي مکمله، او تاسو که خاموش شئ زه لګیا یم، بیا ډېره مشکله ده چې مخکې خبره ورسېږي. ما عرض کوو څو خبرې محترمو، سول خبرې. نمبر ایک خبر، نبی علیہ السلام عالمگیر نبی دی، نبی علیہ السلام. دویم نمبر، د نبی علیہ السلام معجزه مونږ سره ننم موجود ده، دنیا ته خودی شو. دنیا ته ننم مونږ د نبی علیہ السلام معجزه خودی شو. دریم نمبر، د نبی علیہ السلام تعلیمات محفوظ دي. څلورم نمبر، نبی علیہ السلام آخري نبی دی. دغه څلور خبرې زمونږ عقاید هم دي. د دې څلورو نه هر یو خبره زمونږ عقیده او نظریه ده. محترمو، اول نمبر خبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالمگیر نبی دی. مقصد دار تاسو وګورئ، د سیدنا حضرت آدم علیه السلام نه واخله د حضرت عیسی علیه السلام پورې د انبیاو دغه ټوله سلسله وګورئ. هر یو نبی د یو خاص علاقې دپاره الله را لېږلی دی. هر یو نبی د یو خاص قوم دپاره الله را لېږلی دی. هر یو نبی د خاص زمانې دپاره الله را لېږلی دی. نو لیکن د انبیاو په دغه سلسله کې که ته وګورئ، امام الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
الله د خاص علاقې لپاره نه دی را لېږلی، د خاص زمانې لپاره نه دی را لېږلی، د خاص قوم لپاره نه دی را لېږلی، بلکې ها د کوم وخت نه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا شوی دی د هغه وخت نه واله د قیامته پورې څومره انسانان چې پیدا کېږي د دغه ټولو انسانانو د دغه ټولو پیریانو جناتو لپاره الله نبی علیه الصلاۃ والسلام نبی جوړ کړی دی را لېږلی دی. د نبی علیه السلام د ولادت نه واخله د قیامته پورې چې څومره زمانه ده د دې ټولې زمانې دپاره الله نبی علیه السلام نبی جوړ کړی دی را لېږلی دی. نبی علیه السلام د تمام کائناتو لپاره الله نبی جوړ کړی دی را لېږلی دی. د دې وجې نه زموږ د مسلمانانو عقیده ده نبی علیه الصلاۃ والسلام عالمگیر نبی دی محترمو. دویم نمبر نبی چې دنیا ته راځي الله رب العزت هغه ته دغه د نبوت باندې د دلیل په تور باندې معجزه ورکوي، منکرین د غین د مقابلې نه عاجزه کیږي. دغه معجزه د هغه پیغمبر د نبوت دلیل دی وجه نه محترمو تمام انبیاء کرام له الله رب العزت معجزات ورکړي دي. خو ما ها د سیدنا حضرت آدم علیه السلام نواخله د سیدنا حضرت عیسی علیه السلام پورې تمام انبیاء کرام که وګوري دا غوي معجزات مونږ نن دنیا ته بیانول شو، دنیا ته صرف د بیان تر حد پورې خوده شو. خو ما ها دغه معجزات به مونږ بیان کو چې د موسی علیه السلام معجزه داوه، د عیسی علیه السلام معجزه داوه، د ابراهیم علیه السلام معجزه داوه، خو دنیا ته عملا خوده نشو. ما د انبیو په دغه سلسله کې اخري نبی خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه واحد نبی دی چې دغه د نبوت معجزه مونږ نن اگر قران مجید په شکل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو نبی معجزه مونږ نن دنیا ته صرف بیانو نه بلکې دنیا ته مونږ محترم خو دې هم شو الحمدلله. دریم نمبر نبی د الله او د بندگانو په منځ کې واسطه د الله پیغامات د الله رب العزت احکامات پیغمبر بندگانو ترسي. نبی د الله او د بندگانو په منځ کې واسطه دیو جن محترم نبی چې کم احکامات امت ته بیانوي کم پیغامات راوړي که تاسو وګورئ د انبیو په دې ټوله سلسله کې یو نبی مونږ ته داسې نه ملاوي چې هغه راوړي پیغامات هغه احکامات مکمل په حفاظت سره موجودي سوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې هغه کم پیغامات راوړي دي کم تعلیمات امت ته ورکړي دي. الحمدلله مونږ نن ډېر په فخر سره وایو په پوره دنیا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دغه راوړي پیغامات هغه ټول احکامات الحمدلله مکمل په حفاظت سره موجود دي الحمدلله ټول الحمدلله وایي. سلورم نمبر د انبیو په دغه سلسله کې د سیدنا آدم علیه السلام نه واخله د سیدنا حضرت عیسی علیه السلام پورې کې ته وګورې یو نبی هم دا اعلان نه دی کړی چې زه اخري نبی یم. ما ها د انبیو په دغه سلسله کې یو نبی اخري نبی نشته سوا د سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. نبی علیه السلام ته دغه ختم نبوت تاج الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په سر کو. نبی علیه السلام د انبیو دغه سلسله اخرنۍ کړی و. نبی علیہ السلام سره الله د انبیو دغه سلسله ختم کړه. دیو جن زمون عقیده و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین یعنی اخری نبی دی محترم. سو خبر شوي